د روسیې د کازان فدراسیون ښار ته د طالبانو د پوهنې وزارت د پلاوي سفر د سفر موخه د نړۍ د پوهنې وزیرانو په درېیمه ناسته کې ګډون دی. د طالبانو د پوهنې وزارت معین سخاء الله سعید به په دې ناسته کې د افغانستان د ښوونیز نظام د وضعیت په اړه وینا وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې په دې ناسته کې به له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي چې د افغانستان د ښوونیز نظام په پرمختګ کې ونډه واخلي. خو طالبان د افغانستان د ښوونیز نظام په پرمختګ کې کوم رول لري؟ د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې طالبانو په نږدې 4 کلونو کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې کړي او د افغانستان د ښوونیز نظام د پاشلو لامل شوي دي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200,000 نجونې له زده کړو محرومې پاتې دي. پس از تسلط طالبان متاسفانه نظام آموزشی افغانستان از هم پاشیده است و ما می‌بینیم که هیچ یک از معیارهای جهانی آموزش با کیفیت در خدماتی که فعلا در افغانستان ارائه می‌شود رعایت نمی‌گردد. یکی از او معیارهای بسیار مهم جهانی نبود تبعیض بر مبنای جنسیت در خدمات آموزشی است. در حالی که ما می‌بینیم که فعلا متاسفانه زنان و دختران در افغانستان از حق آموزش محروم هستند. بلخوا د ملګرو ملتونو کلتوري علمي او ښوونیز بنسټ وایي چې د روان لمریز کال له پیل سره له شپږم ټولګي پورته 400,000 نورې نجونې هم د زده کړو له دوامه محرومې شوې. نیمی از پیکره جامعه از حقوقشان محروم شوند. تبعیض جنسیتی که در اسلام اصلا وجود نداره، یک نوع تبعیض جنسیتی به وجود بیاید و زنان وقتی که از تحصیل محروم شدن در حقیقت اولین آسیب مردا میبینن. این مادر است که اولاد صحیح تربیت میکنه، یک مادر تعلیم یافته، یک مادر باسواد، یک مادر آگاه از علوم دینی، از علوم عصری او میتونه که یک خانواده خوب را تقدیم جامعه بکنه، فرزندای خوب را تقدیم جامعه بکنه. یو شمېر زده کوونکي د زده کړو په اړه په نړیوالو ناستو کې د طالبانو ګډون تر پوښتنې لاندې راولي او وایي چې طالبان نه یوازې دا چې ښوونې په برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لري، بلکې د افغانستان ښوونیز نظام هم د دوی له واک ته رسېدو وروسته له منځه تللی دی. دغه زده کوونکي ټینګار کوي چې طالبان کلونه کېږي چې دوی یې د زده کړو له حق څخه محرومې کړي دي. 1361 ورځې کېږي چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او ښځینه ښوونکي هم له دندو لرې کوي او یا یې معاشونه کم کړي دي، خو پر ځای په ټول هېواد کې د مدرسو جوړولو ته زور ورکړی دی.